بالکل دا د بهتره خبره وکړه هغه افغانان چې د کاناډا د راتګ په ارتباط یا د کاناډا د ویزو د مهاجرت په ارتباط کوم سوال یا دا رقم پوښتنې تاسو څخه کوي لکه څنګه چې تاسو هغه د اګایاستئ د کاناډا حکومت د خلکو یا د خپل عوام د فشار لاندې ده نو دوی د 2015 د 2016 لپاره د مهاجرت کاغه ګروپ اف 5 سپانسرشپ پروګرام کاغه پرایویټ سپانسرشپ او یا هم ویزټ ویزې یا دا رقم د سټوډنټ ویزې اپلیکیشنونه وي دا د 2015 او د 2016 لپاره متاسفانه دا سسپند شوي دي معطل شوي دي تر نامعلوم مدت پورې نو دغه 15 او 2016 کالو کې د دې چانس نشته نو ان شاء الله موږ خپل کوشش کوو چې په دې برنامه کې افغانانو ته مرسته او کومک وکړو البته کوم افغانان چې دلته یا مریضان دي یا مطلب هغه ډېر کریټیکل یا ډېر حساس حالت کې دي موږ دلته د بي سي حکومت او همدارنګه د فدرال حکومت له خلکو سره په تماس کې یو چې د هغوی د فامیل غړي دلته کاناډا ته راولو د هغوی لپاره مطلب هغه همکاري شته ده لیکن په عادي حالاتو کې د مهاجرت د برنامو لپاره متاسفانه هغه برنامې ځنډول شوي دي. ډېره مننه. خیر